د سمندر لاندې هلته چې تکه تیاره وي او فشار دونه زیات وي چې اوسپنه هم له منځه ځي، همالته د ننني انټرنیټ رګونه غځېدلي دي. دا رګونه یا کیبلونه په چپه د بحرونو له تله تېر شوي دي او نږدې هېڅوک نه پوهېږي. خو همدا کیبلونه د ننني ژوند نبض چلوي. د سولې ولولې چینل ته ښه راغلاست. دلته تاریخ خاورو ته نه بلکې کیبلونو ته سپارل شوی دی. دلته ځواک نارې نه وي بلکې چپ چپ غولېږي. نن به موږ د کلاود او انټرنیټ افسانې ته چارو ښکاره کړو، تعقیب یې کړو. هغه پټه امپراتوري چې ستا کلیکونه، زنګونه او ژوند کنټرولوي. ځکه چې رښتیا په اسمان کې نه دي، دا د روبو لاندې پټ دي. موږ چې کله وایو کلاود داسې انګیرل کېږي لکه یو سپین بخار چې په فضا کې وي یا یو ریاضه چې په فضا کې وي، خو حقیقت بل ډول دی. دا چټل دی، یخ دی او خالص انسان جوړ کړی دی. دا د فایبر کیبلونو له لارې جوړ شوی دی، په ژورو خندقونو کې ښخ شوی دی، د کښتۍ کارګرو لخوا نښلول شوی دی او د هغه شرکتونو ملک دی چې چا به یې نومونه هېڅ کله نه وي اورېدلي. هر عکس چې ته یې اپلوډوې، هر غږیز پیغام چې ته یې د زړه له درده استوې او هر راز چې ته یې د شپې 2 بجې ټایپوې، دا ټوله د اسمان له لارې نه بلکې د شیشه‌یي نریو تارونو له لارې تېرېږي. دا تارونه د نړیوالو کمپنیو تر کنټرول لاندې دي. مالګې ډکې اوبو کې پراته دي. هېڅ کیبل بېطرفه نه وي. دا چې کومه لاره ټاکل شوې، کوم بندر سره نښلول شوی او کوم قرارداد لاسلیک شوی، دا ټولې پرېکړې دي، پټې پرېکړې. دا پرېکړې دا معلوموي چې څوک به سرعت اخلي، څوک به قرار انټرنیټ اخلي، څوک به ګوري او څوک به ړانده وي. دا کیبلونه ملتونو ته نه بلکې قراردادونو او لویو کمپنیو ونډو او معلوماتي واک ته کار کوي. دا بیرغ نه لري بلکې د پټو قراردادونو پر اساس باندې خپل امپراتوریانې مخ ته وړي. په انټرنیټي واکمنۍ کې خپلواکي د ټاکنو یا پاڅونونو د لارې نه ترلاسه کېږي. دا د معلوماتو په اندازه کې رایه کېږي او د سرعت او ځنډ له لارې ساتل کېږي. ګوګل یوازې په دې نه پوهېږي چې ته څه لټوې، په دې هم پوهېږي چې دا لټون څومره ژر له د سمندر د هغې غاړې څخه دا غاړې ته لاړ، ځکه لاره د دوی خپله ده. فیسبوک یوازې ته خبرونه نه دررسوي. دا پلونه یې جوړ کړي دي چې خبرونه د لاګوس څخه لیسبین ته، د کندهار څخه نیویارک ته ورسوي. بل ځل چې ته اکسپټ آل کلیکوې، یو لحظه ودرېږه، لکه چې کوکیز یوازې داسې نه دي چې خطرناک دي. رضا په دې اصل کې چپه ده. ستا رضا له مخکې ټاکل شوې ده او تر 10 کیلومترو اوبو لاندې ښخه ده. د سمندر لاندې دا امپراتوري چغې نه وي، دا یوازې یو نرم او پټ اواز لري او همدا اواز واک دی. د رڼا یو څرک دی، یو ځلېدونکی پیغام او یو کنټرول. هغوی وایي معلومات باید آزاد وي، خو ازادي قیمت لري او نن دا قیمت د کیبل اوږدوالي، سرور ته لاسرسی او نړیوالې چوپتیا په بڼه سنجول کېږي. د نړۍ هره نقشه چې هغه پټ سمندري کیبلونه چې موږ سره نښلوي ښکاره نه کړي درواغ دي. هغه کیبلونه چې د وچ په قراردادونو او کوډونو کې راګرځي. یو کیبل د نیویارک څخه تر لندنه پورې غځېدلی دی چې په یوه ثانیه کې تر ټولو سرکونو ډېرې پیسې انتقالوي، خو ډېر خلک تر اوسه نه پوهېږي. نن سبا پیسې د رونا د لارې ځي، د بکسونو یا بانکونو د لارې نه ځي، او هغه کمپنۍ چې یوازې 100 ملي ثانیې ژر معامله کوي میلیاردونه زیات عواید ترلاسه کوي. دا خیال نه دی، دا رښتیا ده. دا د سمندر چپه دنیا ده، هلته چټکتیا واکمنه ده او فایبر کیبلونه تر ټولو ستر قوت دي. موږ چې کله لټون کوو داسې احساس کوو لکه آزاد چې یو، خو حقیقت دا دی چې یوازې څو لوی شرکتونه دي چې خپل شخصي ډیجیټلي لارې جوړې کړي دي د دې دپاره نه چې موږ پر ولاړ شو، بلکې چې موږ پر روان کې. امازون یوازې تا ته شیان نه درلیږي، ستا غږونه د سمندر د لارې خپلو کمپیوټري سرورونو ته وړي، هغه هم هغه کیبل چې د جوړ کړی دی. ګوګل یوازې ستا دپاره معلومات نه لټوي، دا هماغه معلومات د خپلو جوړ شوو او نورو خپلواکو کیبلونو د لارې تر کنټرول لاندې تا ته راستوي، نوم ورکوي چټکتیا او سرعت. فیسبوک خپل امپراتوري د دوستۍ پر بنسټ نه ده جوړه کړې، بلکې دا یې د کیبلونو
لایک، شیر او پټ نظارت پر بنسټ جوړه کړې ده چې د فکر په چټکتیا روانه ده. خلک وایي حکومتونه انټرنیټ کنټرولوي، خو حقیقت دا دی هغه څوک چې واک لري هغه کیبلونه لري او هغه انټرنیټ کنټرولوي. افریقا ته نن سبا انقلابونه نه بلکې کمپنۍ بدلون راوړي. هر کیبل چې د دې وچې څنډو ته لګېږي له ځانه سره هم فرصت راولي او هم محتاجي. د 2 افریقا په نوم کیبل چې د فیسبوک او نورو شرکتونو لخوا جوړیږي وایي چې خلک به سره ونښلوي، خو دا معنا هم لري چې هره لاره به بیا هم فیسبوک ته ورشي. موږ ورته وایو لاسرسی پراخوو، خو اصلي پوښتنه دا ده کله چې هره دروازه ډیجیټلي شي نو کلي به د چا په لاس کې وي؟ پخوا امپراتوریو اورګاډي د مستعمرو خواته غځولې، اوس د 21مې پیړۍ امپراتوران کیبلونه تر ساحلونو لاندې ښخوي او دا ځل بارونه انسانان نه دي بلکې د دوی فکرونه دي. چین هم دې لوبې ته داخل شوی، له اسیا تر افریقا پورې خپل کیبلونه غځولي دي په آرامه خو له لوی هدفونو سره. ډیجیټلي ورېښمینه لاره یوازې یو نوم نه دی، دا د یوې پټې نړۍ نقشه ده، یوه نقشه چې لارې یې د چیني انټرنیټ تر قانون لاندې نښلول کېږي. پخوانیو وختونو کې به سیالي د کښتیو او کښتیوانانو ترمنځ وي، خو اوس یو بله چپه سیالي هم ده، یوازې انجینران او کمپنۍ پکښې ګډون کوي او دا سیالي د معلوماتو په تیز انتقال ګټل کېږي نه په وسلو. هغه سمندرونه چې پخوا پکښې سمندري غله او خزانه موندونکي ګرځېدل اوس هلته فایبر کیبلونه ایښودل شوي دي، نه پوځونه شته نه توپونه، یوازې قانوني قراردادونه او معلومات. نن د سمندر تل یو پټ میدان دی، جګړه د خاورې لپاره نه ده، د وسلو دپاره هم نه ده، بلکې د انټرنیټ چټکتیا، ځنډ او واک دپاره ده چې دا ټول په ثانیو کې سنجول کېږي. د اوسني وخت نړیوال سیاست دا دی څوک چې کیبلونه کنټرول کړي هماغه د خبرو لار ټاکي او څوک چې دا لارې څاري هماغه پوهېږي چې خلک څه وایي او څه پټوي. دلته نور بادشاهان نشته، نه سرحدونه، بلکې هر څه د کیبلونو په لاس کې دي چې د رڼا کرښې دي چې د قلم د کرښو په واسطه رسم شوي دي. یوه ورځ د مصر سکندریې ښار ته نږدې یو کیبل پرې شو او د هغه سره د ټول منځني ختیځ انټرنیټ ورو شو. نه چا جنګ وکړي، نه چا حمله وکړه، یوازې د یوې کښتۍ لنګر نه کې ژور ولوېدی. هیڅ ټک نه و، خو بانکونه بند شول، بازارونه ګډوډ شول او خلکو هیڅ نشوای کولی. همدا یوه ساده پیښه خو ستر تاثیر یې وکړي. موږ تل وایو د وایرس څخه ویریږو، پاسورډ پټوو یا د فایوال کار کوو، خو اصلي خطر تر دې ټولو ژور دی. 10 کیلومتره لاندې چیرې چې نه قانون شته نه پوځي ساتنه. دغه سمندري کیبلونه ډېر وخت یا هیڅوک نه ساتي یا ډېر پټ ساتل شوي او دا هم شته چې یو خاص شمیر لامبو وهونکي خلک کولی شي چې په تیاره اوبو کې ژوندی کیبل وصل یا پرې کړي په داسې حال کې چې موږ تاسې به خپل د موبایل د ویډیو لیدلو باندې مصروفوي. خو همدغه اوبو کې داسې اوبتلې هم ګرځي غلي خو څارنه کوي. هغوی کولی شي کیبلونه پرې کړي، هغوی کولی شي خبرو ته هم غوږ ونیسي. دا کومه فلمي کیسه نه ده. د سړې جګړې پر مهال امریکا د شوروي اتحاد سمندري کیبلونه د سمندر د تله اورېدل، د سپوږمکۍ د لارې نه بلکې د هغه تارونو د لارې چې په مالګینو اوبو کې چپ پراته وه. که دوی هغه وخت دا کار کولی شوی نو اوس به څه کولی شي؟ اوس خو معلومات قدرت دی او هر کلیک یو نشان پرېږدي. اوس هیوادونه کیبلونه یوازې د کاروبار لپاره نه غځوي بلکې د امنیت، جاسوسي او کنټرول دپاره هم دا کار کوي. امریکا داسې نقشې لري چې عام خلک یې نشي لیدلی، پټې لارې، خاصې سیمې او داسې شبکې چې حتی ګوګل ماپ یې هم نه ښیي. روسیه داسې کښتۍ لري چې د سمندر تل ته ځي، لاسونه لري، کیبلونه پرې کولی او یا بدلولی شي. راتلونکې جګړه کیدای شي
یو لامبولن د یو کیبل په پرې کولو سره شروع کړي، نه د اټومي برید په پیل او نه هم د کمپیوټري برید په پیل سره. اوس که انټرنیټ ناڅاپه پرېږدي، نه یوازې اړیکې بندېږي بلکې ټوله نړۍ خاموشه کېږي، ټولې نړۍ ته به یو سکون راځي. یوه مهمه پوښتنه دا کار به څوک او کله کوي؟ آیا دا کار به وشي که یا؟ په نننۍ دنیا کې چټکتیا مهمه ده. که یو کیبل پرېښي، که څه هم څو ملي ثانیې وي، یو لوی تاوان چې د میلیونونو ډالرو په ارزښت وي راوستلی شي. هره ویډیو، هر ژوندی پیغام، هر سوداګریز کار، حتی جګړهیز ماموریتونه او ډرونونه، دا ټول د داسې باریکو کیبلونو له لارې روان دي چې د ګوتې څخه هم نری دي. خو هغه شرکتونه چې دا کیبلونه جوړوي او کنټرولوي ډېر خلک یې نه پیژني، ځکه چې د ورځپاڼو سرلیک نه دي، یوازې د قراردادونو په وروستیو لیکو کې یاد شوي دي، لکه NEC، سابکام او الکاتل سبمرین نیټورکس. دا هغه شرکتونه دي چې زموږ نننۍ انټرنیټي شبکه یې جوړه کړې ده. د دوی تر شا لوی ټکنالوژیک شرکتونه ولاړ دي، لکه ګوګل، میتا، امازون او مایکروسافت. دا شرکتونه یوازې اپلیکیشنونه نه جوړوي بلکې د انټرنیټ لارې هم جوړوي. دوی حکومت ته نه منتظر کیږي، خپله کیبلونه غځوي، کوډ لیکي او شیشه‌یي تارونه تر بحر لاندې وړي. دوی دا فکر کوي ولې د بل سړک ته منتظر سي کله چې خپله جوړولی سي، او که سړک ستا وي نو ته پرېکړه کوې چې څوک پر تیز ولاړ سي، څوک پر ورو ولاړ سي او څوک وڅاري. دا څارنه یا جاسوسي تصادفي نه ده، دا د پخوا څخه دغسې جوړه شوې ده، قصداً د واک او کنټرول دپاره. هر کلیک چې ته یې کوې یوازې معلومات نه دي، همدغه معلومات شرکتونو ته لوری ورکوي چې بل کیبل باید چیرې وغځوي، بله لاره چیرې پرانیزي او راتلونکی واک به د چا وي. خو د تیلو یا سرو زرو په شان دا معلومات د مځکې څخه نه راایستل کېږي. موږ خپله دا معلومات ورکوو، بیا یې ورکوو، ډېر وخت بې له دې چې پوه شو. موږ د انټرنیټ یوازې کاروونکي نه یو، موږ د انټرنیټ بار هم یو، توکي یې هم یو او سونګ مواد یې هم موږ یو. هر ځل چې موږ خپل ځیرک ساعت ته ګورو، زموږ د زړه درزا اندازه کوي، یا کله چې د موبایل سره خبرې کوو، یا کله چې GPS کاروو، دا ټول معلومات د هماغه سمندري کیبلونو څخه تېرېږي. او څومره چې دا معلومات ژور ځي، هغومره زموږ له واکه وځي، ورک سي په نامعلومو قوانینو، ورکو تړونونو او بهرنیو بندرونو کې. په نننۍ نړۍ کې دا روښانه نه ده چې واک د چا سره دی، حکومتونه یې لري که خصوصي شرکتونه. که انټرنیټ بند سي او بانکونه کار ونه کړي، ته به د چا څخه پوښتنه کوې؟ د حکومته که یا هغه شرکت چې تا ته انټرنیټ درکړی دی؟ کله چې انټرنیټ جوړ شو، دا د حکومت پروژه وه، نیکه پروژه، یوه دفاعي پروژه وه چې هدف یې د اټومي جګړې مخنیوی و. خو نن دا شبکه د خصوصي شرکتونو په واک ده. داسې جال دی چې زموږ د هیلو سره سم جوړ شوی دی، خو زموږ د خوندیتوب دپاره نه دی بلکې د یوازې د وړاندوینې دپاره دی. او نن ورځ وړاندوینه خپله واک دی. په دې پوهېدل چې څه غواړې مخکې د دې چې فکر باندې وکړې، چیرې به ولاړ شې مخکې له دې چې هلته ورسېږې، پر چا به باور وکړې مخکې له دې چې ویې وینې. دا نور د اړیکو موضوع نه ده، دا د کنټرول موضوع ده، او دا کنټرول د همدغه کیبلونو پر سر ولاړ دی. خو اوس یو بل طاقت را پیدا شوی دی، د سمندر څخه نه، د فضا څخه. نوم یې سټارلینک دی. زرګونه کوچنۍ سپوږمکیانې لري چې د ایلن ماسک شرکت جوړې کړي دي، او هدف یې دا دی چې د انټرنیټ د اسمانه راولېږي. د هغه خلکو دپاره چې انټرنیټ ته لاسرسی نه لري، سټارلینک یو نجات ښکاري. انټرنیټ په جګړو کې، غرونو کې یا دښتو کې بې له کیبل. په اوکراین کې کله چې کیبلونه پرې شول او برق ولاړی، همدا سټارلینک و چې ډرونونه یې فعاله وساتله، او د جنګ په لومړۍ لیکه کې د عسکرو ترمنځ پیغامونه
رسول. خو سټارلینک بې طرفه نه دی، دا د یو شرکت ملکیت دی، هغه چې هر وخت یې چالانولی یا بندولی شي. نو دا انټرنیټ د ټولو لپاره خلاصون نه دی، دا د انټرنیټ د واک تمرکز دی. ځینې خلک دا واک د سمندرونو څخه تمرکز پر لري، ځینې خلک اوس غواړي د هوا څخه پر دغه واک تمرکز پیدا کړي. د یوه سړي شخصي پرېکړه کولی شي د یوه هېواد انټرنیټ بند کړي، هغه هم صرف د موبایل یو ساده اپډیټ ته لارې. سټارلینک کیبلونه نه ختموي بلکې د هغو سره مرسته کوي، کله کله یې شاته پرېږدي، خو د مځکې انټرنیټ لا هم مهم دی او مهم به وي. هره سپوږمکۍ باید د مځکې سره خبرې وکړي. دا خبرې د مځکې د شبکو د لارې کېږي او دا شبکې هم د سمندري کیبلونو سره وصل دي. نو حتی که انټرنیټ د فضا څخه راځي، بیا هم له مځکنیو بندرونو او سیاستونو سره تړلی وي. موږ فکر کوو انټرنیټ آزاد دی، خو حقیقت دا دی چې دا یو تړلی جال دی، د شیشه‌یي کیبلونو یو ځنځیر چې مالکان یې نه معلومیږي. کیبلونه د انټرنیټ د بدن وینې دي او سپوږمکۍ اعصاب دي او هر بدن یو دماغ لري. که څوک دماغ کنټرول کړي، ټول بدن یې کنټرول کړی دی. هیڅ داسې یو انټرنیټ نشته چې رښتیا د ټولو دپاره وي. دا شبکې د قانون، پیسو، جغرافیې او واک پر بنسټ جوړې شوي دي. چین خپل انټرنیټ بند کړی دی، روسیه خپل خلک له نړیوالې شبکې لرې ساتي او لویدیځ هېوادونه خپل فکرونه نورو ته صادروي، خو معلومات یې راټولوي. د دغه قدرت لرونکو هېوادونو ترمنځ سمندري کیبلونه تیر شوي دي. دا کیبلونه د خطرناکو لارو څخه تیریږي، سپوږمکۍ یې ساتي او هغه تړونونه چې لاسلیک شوي اکثره د جنګ پر وخت نه مراعاتېږي. ممکن راتلونکی لوی جنګ د بم څخه نه بلکې د انټرنیټ د بندېدو څخه پیل شي. یو کیبل پرې شي، خلک بې خبره پاته شي، تر هغو چې ډېر ناوخته وي. کله چې کیبلونه بند شي، ټوله نړۍ ړنده شي، تجارتونه ودرېږي، دفاعي نظامونه ګډوډ شي او ګډوډۍ راشي. موږ دا دور د معلوماتو زمانه بولو، خو معلومات آزاد نه دي. هغوی هلته ځي چیرې چې ورته اجازه وي، سالر کېږي او د پیسو دپاره کارول کېږي. موږ ته ویل شوي دي چې انټرنیټ په ټولو ته برابري راولي، خو یوازې بډای خلک ښه انټرنیټ لري، غریب خلک ورو، او څارنه پر هغو بېچارهګانو ډېره ده چې هېڅ خبر نه دي. انټرنیټ باید آزاد وي او ازادي راولي، خو برعکس اوس خلک تر بل هر وخت ډېر تړلي دي په اسانتیاو، اړتیاو او غفلت کې. اصلي پوښتنه دا نه ده چې آیا موږ انټرنیټ لرو، اصلي پوښتنه دا ده چې موږ څوک د چا سره او ولې نښلوي. په داسې نړۍ کې چې هر څه د کیبلونو له لارې روان وي، هلته رښتینې ازادي نه وي. هلته هر څه د قراردادونو، لنډونو او پټو واکمنۍ له مخې اداره کېږي. بله پله چې ته خپل ټلیفون ته وګورې، له ځانه وپوښته دا انتن د چا دی، دا پیغام د کوم کیبل د لارې راغلی دی، دا لاره چا جوړه کړې ده چې زما خبرې پر تېرېږي. دا هم وپوښته زه چې تیز انټرنیټ غواړم، په بدل کې څه شی وکوم او د خدمت په نوم زما څخه څه شی اخیستل کېږي. ولې کله چې یو کیبل پرېږي خاموشي راځي او دا خاموشي چا ته ګټه کوي؟ ځکه چې انټرنیټ نه په هوا کې دی، نه په اسمان کې دی، نه په کم جادو کې دی. دا د سمندر د تل په غاړو کې دی، د خاورو لاندې او د نرۍ شیشه‌یي تارونو په منځ کې دی. انټرنیټ جادو نه دی، دا د قدرت د لارې کار کوي او قدرت لکه معلومات تل هغه خلکو ته رسېږي چې ښه پوهېږي او پټ یې ساتي. په یوه نړۍ کې چې هر څوک نور څاري، پوهېدل د ازادۍ لومړی شرط دی. که رښتیا لیدل غواړې، نو باید تر مځکې لاندې وګورې، هلته چې کیبلونه لکه ریښې د سمندر له تله تېرېږي او امپراتورۍ غلي غلي جوړېږي. مننه چې د سولې ولونې چینل مو وکتئ، او که چیرې تاسو ته دا سفر تر انټرنیټ تر شا پټ حقیقتونه ښکاره کړي وي، نو لطفا موږ ویډیو درسره لایک، چینل سبسکرایب او د خپلو ملګرو سره شریک کړئ. او کله چې بله پله ستا ټلیفون د انټرنیټ سره وصل شي، د ځانه دا وپوښته دا کیبل د چا په لاس کې دی، دا انټرنیټ د چا دی.